बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، نن درته د سینې یا د تي د التهاب په باره کې معلومات درکوم چې ماسټایټس څه شی دی. د انټي بیوټیک په وسیله یې درملنه وکړئ. د 1500 کلوکزاکسلین د خولې له لارې په ورځ کې 4 ځله د 10 ورځو لپاره او یا ایریترومایسین 250 ملي ګرامه د خولې له لارې په ورځ کې 3 ځله د 10 ورځو لپاره استعمال کړئ. که جواب ونه وایي نو یو ښه جراح ته مراجعه وکړئ. ښځه وهڅوئ چې د سینې له لارې تغذیې ته دوام ورکړي. ته د سینه بند یا کوم بل ورته څیز په مرسته حمایت کړئ. د شیدو ورکولو ترمنځ په سینه باندې یخ تطبیقات اجرا کړئ تر څو چې درد او پړسوب یې کم کړي. که اړتیا وي د خولې له لارې پاراسټامول 500 ملي ګرامه د علاج تر پیل 3 ورځې وروسته نتیجه تعقیب کړئ تر څو ډاډمن شئ. که چېرته پړسوب یا دغه ماسټایټس التهاب کم چې دی دوا په ذریعه کم شوی نو ښه خبره ده. که چېرته نو کم شوی نو یو ښه د جراحي وارډ ته یې ولېږئ او هلته یې رهنمایي خپله وکړي. دوستانو، که چیرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي یاستئ نو په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نور ښه معلومات تاسو ترلاسه کړئ او تاسو ته نوټیفیکیشن میلاو شي. ویډیو سره شیر کړئ په خپلو ښایسته لاسونو. په خپل ځان پام کوئ. الله پامان.